الو څنګه یې ښې جوړې سال د ولي ښې جوړې ولا ښې شکر کور د کوم قراري ده ولا قراري د موبایل ولمشغول ورنه لږ کار کې مصروف ومه پیسې مې وکړې پیسې لږ پیسې پیسې خو راولېږه نسته را سره ته لږ چا راکار شوې لږ سمردون زوی څنګه پیسې ګټي ته څه بلا ویلې بس هغه به ګټلي څه خبر اوس پیسې لږ راولېږه په کار خزه مې چل ضرورت به ده وکړم چا نه به یې راکار څکمه درو به یې لګمه ځه آفرین نره خبره کوه نیاز به داسې یم زه درځمه په خیر راسې سره د پیسو څنګه چل د ښې جوړې والله ته څنګه ولا ښې ته ښې ښه یم ظالمه مزید وکړه مزید ولا داسې مزید یو خوندونه دي نکلي صاحب ده خبر سوم چا او ویل درځمه څه دې ویل یو ښه غوندې موبایل دې سره غږ راوړه، دې یو نه ښه غوندې. راځي غږ دې نه راځي الو غږ دې نه راځي دغه ته وګوره د مونږ دې هلته وګوره لور میرا هایو لور میرا هایو لور میرا دلته کې بار کې نه صحیح ده څنګه یې ښه راغلې ولا ښه راغلم بیخي شکر ده مسافران ښه ول ولا ټول ښه وو خدای ته خپله ښه وې ولا بیخي د ملګري انډوالان کور د بیخي خدای پازه تاسې ښه یې کور لا ښه یم السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم په خیر راغلی قدمونو کتونکو په دې خبرونه کې تاسو ملاو هم د شفیع الله شباب صاحب سره شفیع الله شباب په خیر راغلی ستړي مشه مننه وکیل خان صاحب تاسو دیواره ټول کارکونکو نه مننه کوم موږ ته وخت راکړ پروانه کوم راوستو په سوشل میډیا ډېر خلک خوښي او ډېر خلک د ویډیوګانې ګوري څنګه راز څه دی خلکو مینه ده راکې او بل ما اکثر کوشش دی چې خلکو ته یو داسې یو پیغام پکې ورکړم او د خلکو هغه کوم ژوند روان حالتونه دي هغه د ویډیو په شکل کې خلکو ته وښیم دې په وجه باندې اکثر خلکو نو ډېر سپورټ تر سره ډېر دا ویډیو د مسافر دا ویډیو چې موږ خوله څه دی خودل په دې ویډیو کې دا راته لګ وایي دلته ګوره د خلکو ته ما دا پیغام وکړي چې څوک پوهېږي خلک پوهېږي که نه تاسې مسافر باندې هلته ډېره سختي او دوی دلته بار بار ټلیفونونه بس پیسه نور سوچ نه مطلب یو خو ژوند اړوند لږ سوچ کول پکار دا پیغام هم دغو خلکو ته کړی چې د اکثر د مسافر راسي ګړی اچولي ځان یې ډېر لوکس جوړ کړي دا کوم چې دغه ته په کورونو په کلیو کې کوم کسان دي دا سوچ کوي چې ولا دا خو چې دلته دومره موضوع کې ګرځي دا خو هلته دغسې موضوع خوشحالي کېږي که نه دا مطلب یې دلته دا ورکړی څومره مودې نه ته ویډیوګانې جوړې څومره ویډیوګانې دې جوړې کړې دي بیا راته ما خو تقریبا 2 کاله 2.5 کاله مخکې ویډیوګانې شروع کړې او 15 ویډیوګانې مې جوړې کړې داسې هغه هم بیا څه کور لخوا مشکل و خلکو لخوا بیا ما ویډیو کول پرېښودل بیا تقریبا څه وخت 2 کاله وتل دا اوس ویډیو مې شروع کړې تقریبا 1 کال کېږي چې بس هسې ما شوق شوقیانه کیمره ما راواخېسته بس او بس مخې ته مې کېښود او بس ویډیو مې هسې خبرې مې ځان نه شروع کړې بس هغه ویډیو مې فیسبوک باندې اپلوډ کړه خلکو ډېره زیاته خوښه کړه بس داسې بله مخکې داسې میاشت 2 میاشتو کې مې بیا یو ویډیو جوړوله اوس داسې وخت راغی هفته کې 10 ورځو کې ویډیوګانو مې تقریبا داسې 50-60 ته به رسېږي ویډیوګانې مې ما د یو میلمه ویډیو د خیل کوربه وږی میلمه هغه ویډیو ما ډېره زیاته خوښه ځکه چې د هغې ویډیو په وجه باندې زه مطلب هغه ما ویډیو ډېره وایرل شوه خلکو ډېره زیاته خوښه کړه د هغې ویډیو په وسیله باندې زه مخکې لاړم ښه نو که دې خوښوي دغه ویډیو به خپلو اورېدونکو کتونکو ته لږ وښیمه چې د میلمه دا ویډیو تا جوړه کړې ده او بیا راځم بیا تا سره په دې باندې خبرې اترې کوم چې دغه ویډیو کې ته څه پیغام ورکولی
په دې کې مې هغه دغه میسیج و د اکثر د خلک یو چا سره دنیا دولتي هغه ډېر سختي یا بخیلتوب کوي یو میلمه سره اکثر تنګېږي زړه ورسره تنګي نو ما دې ویډیو کې دا مطلب اوسي باید یو څوک میلمه سره زړه تنګ نه کړي میلمه سره په خوشحالۍ سره وخت تېر کړي او دومره بخیلتوب ونه کړي لکه داسې کوم په دې ویډیو کې کومه اندازه ته ماسې کړې ده که نه لکه دومره بخیلتوب یا شومتوب ونه کړي په دې ویډیوګانو کې تاسو سره ګورم د کم عمر ماشومان وي د سره اول خو ته ماته دا ووایه چې ستا عمر څومره دی او بیا دغه ماشومان څوک دي تا سره چې په دغه ویډیوګانو کې کار کوي عمر خو د ما 20 کالو ده 20 کلن یم اوس 20 کلنۍ کې روان یم او ماشومان کوم راسره دي دا مې ټول د خپل فیملي کسان دي لکه د خپل فامیل کسان مې دي او یو مې ورور ده او نور مې تره زما دي د کورنۍ ته اجازه شته مور پلار خو ته کاریږي نه تا د ماشومانو ته چې تاسو څه کوئ پلار مطلب لږ اول کې مشکلات اوس نشته خوشحالېږي نه خفه کېږي نه ډېر ساده طریقو سره تاسو جوړې کړي دي نو خلک درته خوشحاله دي خلک یې خوښوي خلک ډېر زیات خوښوي بس د خلکو مینه ده چې زه مجبور کړی یم که نه داسې فیسبوک ته کومه ویډیو اپلوډ کړمه داسې د ما په ویډیو باندې تر اوسه پورې ما داسې یو بیډ کمنټ نه ده لیدلی غلط کمنټ ما نه ده لیدلی چې ما ته یې کړي چې یاره تا دا کار غلط دی تا دا کړې ده ټول سپورټ ده ټول ما ته د مخکې تللو سپورټ کولو رایې راکړي دا خبره ده او د دې ته وخت ایستل او په دې باندې چې کومه خرچه کېږي کیمرې دا هر څه دا برابرول دا هر څه تاسو سره برابر شي په خپله دې اغوستي دي که نه دا د پلار اغوستي دي وخت هم ډېر غواړي دا خبره صحیح وکړه تقریبا داسې 12 ساعته د 4-5 منټه ویډیو چې موږ کله ریکارډ کوو په دې باندې دا ریکارډینګ باندې تقریبا 4-5 غنټې لګېږي او بیا په ایډیټینګ باندې 4-5 غنټې لګېږي او د کیمرو خبر داسې وکړه کیمرې څه پیسې ما کړې بل یو د ما د جرمني کې د سره هغه مرسته وکړه او د پلار لخوا په دې ویډیو کې موږ سره مرسته نه کېږي که نه پیسو کې هغه وایي چې مطلب موږ د بزنس پیسې په دې کې ما استعمالوم او دې کې دا ایډیټینګ کول او کیمرامیني کول دا ته په یوازې کې که نه نور څوک د نور سره ټیم کې څوک وي ملګري سره څوک وي هر کار ټول دی ما یوازې دا کیمرا هم په خپله زه چلوم ایډیټینګ هم په خپله کوم ډایرکټري هم خپله کوم ټول کار دی ما دا هر څه زه په خپله یوازې په ځان باندې کوم کیمرامین دا څومره چې زه کیمرامیني مطلب په خپله ما په سټینډ باندې زه کیمرا ځان ته ولګوم او بیا هغه شاټ واخلم او کله چې زه د ماشوم نه ځان ته شاټ اخلم بیا زه خپله هغه ټایم کې کیمرا چلوم د ماشوم نه شاټ واخلم او آیډیاز دا سوچ د کوم ځای نه راځي چې مطلب نن په دې موضوع باندې مسافرو دپاره کې کله د میلمنو دپاره کې دا به تاسو ومنئ که نه چې زه په یو ویډیو چې جوړوم که نه زه اکثر داسې که نه دا ما د خپله د مجلسو ویډیوګانې ما جوړې کړي دي دا ما په خپلو سترګو داسې لیدلي دي دا کارونه سوي دي ما په خپله دغه کار لیدلی ده دا ویډیو ما پرې جوړه کړې ده لکه مجلس د غیبت ویډیو ما جوړه کړې ده داسې یو مجلس کې ناست ما داسې ورته کتل حیران ورته ناست ما خبرې کولې هغه خبرې به ما راواخېستې ویډیو مې ریکارډ کړه ویډیو ورنه جوړه شوه داسې ما اکثر خپل لیدلي دي خزه ورځه دا نه ده دا دومره بیکاره انسان اوهو چې چېرته به دې لیدلی اوس داسې ناست وي ما داسې زړه ورسره تنګ وم چې صرف جګسه وویله ښه و یاره دا مړی خیرن شی د سارې ببرې دې ولې شکېدلي کالي اغوتي سړی پرې شرمېږي ځونډی ګل نه ده ځونډی ګل خدای دې په غیبت کې نه راولي دومره یو بیکاره انسان ده که نه پرونه سره لاړم بازار ته خدای دې په غیبت کې نه راولي که نه داسې انسان وی او بیا د هغه ویډیو وي د باچا هغه لور والا ویډیو د هم ډېره مشهوره ده که څنګه هغه یو کیسه وه ما په فیسبوک کې لیدلې وه هغه بیا ما راواخېسته په هغه باندې ما ویډیو جوړه د باچا لور ویډیو کې خیر دومره څه میسیج نه و خو هغه کې خندا وه مطلب خلک د په انټرټین کول او خلک د په خندول غوښتل نن سبا څوک خندول هم چې کم دی نو دا هم د کمال خبر ده او ته چې په ټولنه کې ته وایې چې زه څه ووینم په هغې باندې ویډیو جوړوم نو خلک درنه خفه کېږي خو نه اوس دا د صحیح خبره وکړه ډېر خود خفه کېږي ډېر کسان په ما باندې په دغه هغه باندې خفه کېږي د ما د ویډیوګانو خلاف هغه کسان دي کوم چې ما په دې ویډیو کې مطلب یاد کړي دي لکه څوک چې دروغ وایي
هغه به ما ویډیو خوند نه ورکوي. څوک چې غیبت کوي ما ویډیو به صحیح نه ورسره کېږي. څوک چې دوکه کوي هغه باندې ما ویډیو ښه نه لګېږي. اکثر دی موږ په خپل خپلوانو په دې کلي کې دا کسان شته په دې ټولنه کې هغسې ما راخیستې دي ما چې ویډیو جوړه کړې ده هغو چې بیا دا ویډیو لیدلې دی هغو خپل ځان په دې ویډیو کې لیدلی ده او بیا هغه ویډیو خوند نه ده ورکړی. بیا زموږ پلار ته هم شکایت کړی چې یاره تاسو ویډیوګانې جوړېږي دا خو والا ښه کار نه ده. دا خو زموږ پلار نیکه دغه کارونه نه وو کړي دا ویډیو کول دا خو ښه کار نه ده. دا خو د ویډیوګانو جوړول نه علاوه خلکو ته مثبت پیغام ورکول نه علاوه شفیع الله په خپل ژوند کې نور څه کار روزګار کوي څه کوي؟ زه خو خپل پلار سره لګیا یم. ما پلار چې دا بزنس کې ویازې دا نور وروڼه مې واړه دي او بس پلار مې بزنس کوي هغه بزنس کې زه سره لګیا یم. څه شي بزنس کوئ تاسو؟ دا د وچې میوې ډرای فروټ ساده ژبه کې وچه میوه به تیار کړي د وچې میوې. او دا کوم ځای کې کوئ؟ دا په کابل کې کوئ که په پېښور کې کوئ؟ دا مونږ کابل افغانستان غزني نه راوړو او دلته پښتونخوا خیبر پښتونخوا پېښور مردان دغه علاقو کې دلته او بیا پرسو. د خپل ژوند په اړه ورته ووایه. شفیع الله چېرته اوسېږي د کورنۍ غړي دغه راته ووایه. تعلق خو زه ساتم افغانستان سره خو ژوند په پېښور کې کومه پیدایښت مې په پاکستان کې شوې ده ژوند پېښور کې کومه خو تعلق افغانستان سره ساتم. بس د کډوالۍ ژوند د پلار نیکونه موږ داسې زموږ پلار نیکونه کوچیان نوم دې ته اورېدلی دا اکثر په ډېرو ژویو کې په سیمانه په فیسبوک کې ټول زیاته پوښتنه چې دا تاسو کوم ځای دا پوښتنه ده. نو پوښتنه دې پوښتنې جواب چې ته اوس ټول په یو ځل باندې واورې ډېره به ښایي زه چې په افغانستان کې موږ د ټولې پوښتنې علاقې وي موږ مطلب جای نه ده موږ پلار نیکه RG کې وخت تېر کړی ده تب کوشاني ژوند دي پېښور کې مردان کې کابل کې ننګرهار کې پکتیا کې RG کې ژوند تېر کړی ده. خو پلرنۍ ځمکه چې دا هغه په میدان وردګ ولایت کې ده چې موږ اوس میدان وردګ ولایت کې کوو. مینوال دې زیات چېرته ویډیوګانې چېرته زیاتې کتل؟ مینوال زیات دي په افغانستان کې دي پاکستان کې دي زیات افغانستان کې. تا ته د خپل ویډیوګان نه آمدن شروع شوی دی په یوټیوب باندې ته چې ویډیو اچوې یا فیسبوک باندې نو آمدن درته کېږي که نه مطلب صرف تی بس د خلکو د خوشحالولو لپاره خلکو ته پیغام ورکولو لپاره جوړی؟ ډېر خلک دا اوس پوښتنه سوچ کوي چې دا به ډېرې پیسې په دې ویډیو باندې اخلي دا څه معنی چې ما د ویډیو لارې اوس یو روپۍ اوس پورې ما نه ده اخیستې. یو اوس په یو خبره کې دروغجن ناسم چې یو دوه اعلانات ما په فیسبوک باندې کړي وي یو دوه اعلانات ما کړي او ما ویډیو سپانسر کړي وي هغه له خوا څه مطلب پیسې را کړي وي ما هغه ویډیو ما سپانسر کړي مطلب اعلانات ما ورته کړي یو د بارګین اعلان یو بل اعلان او نور یوټیوب له لارې پیسې ما ته اوس سټارټ شوي تقریبا داسې میاشتې شروع کېږي ما لا راخیستې نه دي خو یو خبره ده چې ما په دې یوټیوب کې مینوال ډېر زیات کم فیسبوک کې زیات یوټیوب ته اکثر ډېر کم راځي که نه نو د دې له وجې ما ګټه نشته. شفیع الله شباب صاحب ستا ډېره مننه کوم ډیوې ته دې وخت ورکړو او موږ سره د خبرې اترې وکړې نورو پروګرامونو کې به هم تاسو سره خبرې اترې کوو خو تر دې دمه ستا ډېره مننه چې موږ سره د خبرې اترې وکړې. یو جهان مننه. مېلمه څنګه ولا خیر ته څنګه ودا بس خیرات ته کوم چې خیرات ته خیرات نه د ملکراري ده کړای ده کړای نه ده مال شکر د خدای فضل ده ډوډۍ خو به دې خوړلې که نه ها وچه ډوډۍ راوړه تاسو باګل د په وچه ډوډۍ چکو نه خورم ولاکې ستا کمبه راغواړه خوړلې به دې وکړه ډوډۍ چې نه خورې چای خو به څښې که نه چای به وچکو خیر تا لپاره تریخه چای راوړه وای دا پهله تریخ چای راوړه دې چکې چای راوړه غواړې وسړی نه چکم نه خزه که تېر نه څښې مونږ خو به وڅښو تریخه چای راوړه د سره هغه د چای هم راوړه زه ته خو هسې هم نه څښې ښه تریخه زویه وچه زویه رامخکې ځه که نه چای وڅښې مېلمه خو هسې هم نه څښې دا وچه دا تریخ دی تا دې زمانه نومال دي ولې تا دې تباه او برباد نه دا چای راته وچه هغه ډوډۍ هم راوړه ما ویل که وچه ډوډۍ راباندې خوري هغه ټوپک چېرته ده چینه مې توبه ده غوږ مې ټوپک مې د زوی نوم د وسړی د زوی نوم مې ټوپک دی ته تباه او برباد مه که سادهګانو دغه نومونه دې تاسې په ځان ایښي نور نومونه ورباندې درېدلي وو نومونه خو نور ښه نومونه دي دا وچه تېخ خو مونږ نه ده ورته وایو
دوستانو موږ دغه ویډیو مطلب و چې شو دا ماشومانو باندې غلط نومونه مږدي او کنه قدمونو کتونکو همدا وه تر دې دمه د ډیوا ستورو خپرونه تاسو کتله د شفیع الله شباب صاحب خبرې اترې مور شفیع الله شباب په سوشل میډیا یو سټار دی او هغه ویډیوګانې جوړوي وي دغه ویډیوګانو کې زه خپلو وطنوالو ته پښتنو ته افغانانو ته مثبته پیغام ورکول غواړم او د پښتنو مثبته عکس ورته ښودل غواړم دغه مې مقصد دی زه وکیل خان د ناخلم اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم د ژوندون نړیواله ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د سهرنۍ خپرونې د راپور برخه ده په ښار کې څه تېرېږي معمولا موږ هم ستونزې راخلو هم پرمختګونه راخلو خو نننۍ خپرونه یا د نننۍ خپرونې راپور سینما ته ځانګړی شوی دی لرو ورسره جوخت د یوټیوب چینل او ورسره هغه څوک چې شفیق الله شباب تاسو تر ډیره لیدلی دی چې په دغه برخه کې هغوی کار کوي یوټیوب چینل لري او ډیر ستر پیغامونه یې ولس ته رسولی دي کار کیږي دې ته چې د سینما له لارې او د دغسې یوټیوب چینلونو د لارې نه ولس ته یو ستر پیغام ورسول شي خو لا هم زموږ ولس د غفلت په خوب ویده دی له شباب صاحب سره به لنډه مرکه لرو هغوی سره به خبرې اترې لرو چې دوی دغه برخه کې کار کوي څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي څومره ورته حکومت پاملرنه کړې نه ده ورته کړې له دوی سره خبرې اترې لرو د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون قدرمندونکو په ځانګړي ډول د سهرنۍ خپرونې لیدونکو په ښار کې څه تېرېږي د راپور برخه ده او نننۍ راپور د سهرنۍ خپرونې سینما ته ځانګړی شوی دی تاسو د سینما وضعیت ته په کتو زموږ لوبغاړو ته په کتو تر ډېره به هغه ستونزې او مشکلات لیدلي وي خو دمګړی را سره دغسې څوک ولاړ دی چې څېره یې ټولو خلکو ته اشنا ده په یوټیوب چینل په فیسبوک او پر نورو ټولنیزو رسنیو خپله به راته ځان راوپېژني تر څو تاسو ته لا جالبه تمامه سي ستړي مه شئ په خیر راغلی مننه ټول لومړی خو ژوندون تلویزیون مننه کومه چې موږ دلته راوغوښتلو زما نوم خو شفیع شباب ده په فیسبوک یوټیوب چینل شفیع شباب چینل لرم او یو تمثیلي ویډیوګانې جوړوم غواړم چې د خپلو افغانانو پښتنو ته خوښي ور وبخم او داسې یو څه پیغام پکې ورکړم ډېره زیاته مننه شفیع جانه راځو دې ته ستا د ویډیوګانې همیشه پیغام ورکوونکي وي همیشه جالبه وي موږ هم ګورو یو تمثیل به هم دلته پرې کوو د سهرنۍ خپرونې قدرمنو لیدونکو دوی به موږ ته یو تمثیل هم کوي خو راځو څنګه مو دغې برخې ته مخه کړه دکې مو څه ولیدله چې تاسو ډېره دغه برخه خوښه شوه بالاخره یوټیوب چینل مو جوړ کړ یو شوق په انسان کې راسي شوق مې دې سره ډېر غوښتل مې داسې تمثیل وکړم شوق ما ورته دومره پخه اراده نه وه ښه ما ځان ته یو کامره راواخیسته هسې د عکسو لپاره مې اخیستې وه داسې په دیوال مې ځان ته کېښودله ما زه هسې یو ویډیو مې شروع کړه هسې ځان نه مې ویډیو شروع کړه یوازې ومه ځان نه مې ویډیو شروع کړه یوازې ومه چې هغه ما کله ریکارډ کړه او بیا ما هغه فیسبوک ته واچوله نو خلکو دومره خوښه کړه د خلکو چې کوم هغه ماته هغه راته وښودل نو بیا نور مې شوق زیات شو بس مخه مې کړه دې ډېره زیاته مننه راځو دغه تاسو چې دغه تمثیل بڼه باندې یو څه وړاندې کوئ 2 دقیقې معمولا 3 دقیقې وي دا کیسې څنګه جوړوئ څنګه پیدا کوئ کیسې اکثر د ما ویډیوګانې ستې زیاتې وګورې چې په دا کلي کور کې دا کوم رواجونه چې دي د ما ویډیوګانې اکثر لیدلي زیاتره ویډیوګانې ما د مجلسونو ویډیوګانې دي که تاسې پام کړی لکه زه په یو مجلس کې کښېنم هغه په مجلس کې چې څه شي وګورم غیبت وګورم دروغ وګورم په هغه پسې یو ویډیو بیا جوړه کړم پیغام ورکړم نه ته ولاکه ښه کار یې مه کوئ ډېره زیاته مننه راځو شباب صاحب دې ته چې تاسو ولې په ویډیوګانو کې ځان سره کوچني ماشومان ملګري کړي دي که نه هغوی عمرونه مثلا تر 9 10 کلونو دي څنګه هغه ستاسو ملګري دي څنګه مو هغوی ته دغه د تمثیل بڼه ورښودلې ده
ولا دا ماشومان خو چې دي دا مې د خپل کور دي او خو په خپل کور کې را سره تکلیف په نه څه به بل ملګري ته وایي راسه دلته والته ما اول کې تاسو ته ما وویل چې اول ما ځان ته یوازې ویډیوګانې خپل ځان نه جوړولې کامره به مې ځان ته کېښوده ویډیو به مې جوړوله یوه ورځ ما سره داسې ویډیو ذهن ته راغله چې هغه کې د 2 کسانو ضرورت و نو بیا ما ویل یو کس پیدا کول دي په دې کې هغه یو وړکی ماشوم چې ده مخې ته مې روان و فیصل په نوم چې کوم ده مخې ته مې روان مال فیصله دلته راسه مال کښېنه راسره په دې کاټ وایي ولې مال داسې یو ویډیو شروع کړو چې هغه ماشوم سره مې چې کله ویډیو شروع کړه او هغه مې چې بیا کله اپلوډ کړه په فیسبوک ته نو هغه بیا بیخي داسې خلکو خوښه کړه چې ښه زیات یې خوښه کړه دې نه وروسته بس بیا په هره ویډیو کې ما ځان سره ماشومان راوستل دا ډېره ښه پیغام دی د ماشومانو دغه ذهن جوړول هغوی ته کار کول هغوی پیاوړي کول واقعا په زړه پورې وي او ښکلی وي چې د ماشومانو دپاره کار وسي شباب صاحب راځو دې ته په هېواد کې د سینما وضعیت څنګه ارزوئ زموږ د سینما وضعیت ته په کتو سره تاسو نظر پرې څه دی سینما وضعیت په اړه خو د ما نظر دا ده چې ډېر بیخي په صفر به ورته ووایم زه ډېر خراب ده په افغانستان کې د پښتو سینما وضعیت ډېر خراب ده لکه اول کې ګوره زه د سینما داسې ساده کلیوالي ویډیوګانې دي دغسې زه جوړوم په دې باندې ماته دومره مشکلات جوړ شوي په کلي کور کې وایي دا وګوره پلار نیکه دې داسې کار نه ده کړی او ته ویډیوګانې جوړوې دا خو ډېره بده خبره ده او لکه خلک ورته په ښه نظر نه ګوري څوک زړه هم نه ښه کوي زړه نه ښه کوي چې راشي دې ته اوس هم د تمثیل برخه د شباب صاحب نه یو تمثیلي ټوټه اورو تمثیل به درته وکړم یو تمثیل د اکثر د یو کس شیطان چې یو دوه په جنګ سره شي دغسې یو تمثیل ما یو ویډیو جوړه کړې وه د ما هغه اولنۍ ویډیو هم داسې وه اوس شروع پرې وکړم ورته هسې هم کار روزګار نشته د زونډي ګل ته به ټلیفون وکړم غونچه ګل سره به یې په لانجه واچوم هلو زونډي ګله څنګه یې ښې جوړې په خیر یې کراري ده خبر یې هلکه که نه یې خبر غونچه ګل داسې یادولې داسې یو خبرې یې درپسې کولې وایي ویم یې ورځم یې پرېږدم یې نه نو اوس داسې کار ده زونډي ګله چې د غونچه ګل سره نور مه ګرځېږه دې سره دا ګوره دا د خرابۍ ده ډېر بېکاره سړی ده اوس دا تمثیل مې وکړ اوس ورپسې زه غونچه ګل ته ټلیفون کوم غونچه ګله څنګه یې ښې جوړې په خیر یې اوس ما ته زونډي ګل په دغه ساعت ټلیفون راکړی د تا په باره کې یو خبرې راته کولې یو خبرې کولې ما ورته ویل دا څه وایې ته مازغه کار کوي ما غونچه ګل خو دومره ښه سړی ده وایي نه وایي زه ویم ما پسې خبرې کړې ډېر بېکار درپسې دې روان ده ویي دی ته م ورته ځان اماده که پوه شوې پرې نږدې دا د کار سړی نه ده که تا ته خو ما مخکې ویلي وو ډېر جالب او ډېر په زړه پورې او ډېر ښکلی ډېر ښکلی تمثیل کله چې خلک په جنګ اچوئ زړه مو نه خفه کېږي خفه کېږي ول د خفګان نه کومه چې ما کوي داسې دا اوس یو ته مې زنګ ووایي چې هغه خبر نه و چې هغه یادولي هغه ته مې زنګ ووایي دا خبر نه و چې دې یادولي دا دوه مې داسې سوي دي ما لیدلي دي په خپله ما لیدلي دي داسې سوي دي نو ستر پیغام قدرمنو هیوادوالو موږ به نور کلیپونه هم تاسو ته نشر ته سپارو تر څو د سینما دغه برخه چې زموږ په هیواد کې که تاسو ګورئ ما مخکې یادونه وکړله چې زموږ په سینماګانو کې بهرني فلمونو ته ډېر ځای وي نسبت چې هغه زموږ په خپل هیواد کې تولیدېږي راځو شباب صاحب تاسو نه یو پیغام او وروسته پیغام لرئ پیغام خو چا خبر هر وخت زه پیغام دې خلکو ته ورکوم که نه خو خدای دې وکړي چې عمل پرې وکړي عمل پرې په هغه باندې وکړي نو له غیبته له دروغو له شیطانته دغو ځان وساتئ دا هم خبره ده بلکل اخلاق سم کړئ ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ چې موږ سره مرکه وکړله قدرمندونکو په دغه برخه کې به د شباب صاحب یوه ویډیو نشر ته سپارل کېږي هغې نه وروسته ځو د نورو سینماګرانو کلیپونه هم اخلو دې انجینرۍ څه فایده نه کار څه نه روزګار شته داسې کار کوم ځان د حکیم جوړو په دغه چل به ښې پیسې وګټم د هر مرض علاج دلته کېږي صرف 500 روپۍ فیس
که علاج مناسب لمانه زرګونه هو دا حکیم خو والا ډېر په ګټه کې ده اصلا نن خو دا زرګون ورنه ووایه علاج مناسب زرګون ورته واخلې سلام علیکم حکیم صاحب وعلیکم سلام حکیم صاحب زه خو لږ مریض یم د خولې ذایقه مې خرابه ده اجمله ها هغه ولي عمدالله نه ده ها خبر یې نه کنه چیټي اخته ولې زه نه نه خبر څه شي هغه دواړه داسې سره مین سوي دي داسې ورورولي داسې سره ورکړې ده هغه بدوله خو غریب ده که نه ولي خو موټر هم لري خبر یې که نه موټر خو مې لیدلی مدوله په چکو منې ولي سره په موټر کې ګرځي او دا چکر او خارچې یې پې کوي او هغه موږ داسې پیاده ګرځو دوی په موټرو کې ګرځي موږ چېرته پیدا ولیږي د ورورولۍ لاس یې سره ورکړی داسې سره مین دي د دې دواړو غم خو به کوو دا خو سره خپه کړو دا سره ویله بس زما ستا کار څه شی دی دا وایي چې دا پیسو ته غل دی ګاډي ته غل دی نو داسې یو طریقه ورته برابره کړه چې سره یې خپلو کې لرې کړو ناست چې شتي ځه که نه زه د ثواب په کار کې دغه سستي نه ده په کار دغه ده که نه دغه دی دغه ده موږ په مځکه غوښتو خدای په اسمان ده موږ د مونږ داسې ګرځېدلو وسړی ته چېرته ورک وې موږ خو د پرونه راسې لګیا نه یو ګرځو ورپسې زړه م درپسې شین زړه م درپسې شین شو موږ ویل دا سړی خو په موږ ګران ده دا سړی په موږ ګران ده هغه خبره مانه ورته وبې کړه اجمله خبره ورته څنګه نه کوې غر کې خبره کوه خبره خو داسې ده مدوله ته په موږ باندې ګران یې د ما داسې یې لکه کسې روغ اجمله داسې نه بلکل په شاشه د ما څومره زړه پرې بدېږي ډېر بدېږي که نه ډېر د ده په باره مې خلکو سره بحثونه کړي دي لانجې کړي د دې په سر باندې خلک کړي مې دي که نه دي کړي لاسونه مو اچولي ستا په سر خلکو سره خو خبره اوس داسې ده مدوله تاسې ګرځې ولي سره ما په تا ورته ووایم اجمله ووایه ورته سړی غر کې تاسې ګرځې ولي سره وروره ګله جانه ولي د لوپر او بله ورځ په مجلس کې ناست و تو یې ښه او خبر کولی که نه کولی داسې غیبت یې درپسې کوو ووایه ورته ما زه منې نه راځي ما خو په دې خولو نه راځي وسړیه جوړ به کېدی شي راسې خبره وکړه ورته داسې غیبت یې کوو که نه د خدای دې په غیبت کې نه راولي اجمله خدای دې د شیطانۍ نه خدای مې د شیطانته وساتي امین خو داسې یو خبرې درپسې کولې ما نه مدوله پسې ته څنګه خبرې کوې مال ته سړی یې که څه شي مدوله مال د موږ ملګری ده مدوله پسې مال څنګه خبرې کوې داسې یو خبرې کولې وایي هغه څه هغه شی ده وایي زه خو هسې خپل ټیم پې پاس کوم زه خپل ځان سره یې ګرځوم وایي زه خو هسې خپل ټیم پې پاس کوم نو موږ دا ورورولۍ نه درته راغلي وو که منې وې منه که نه تا خپله خوښه ته به بدنامې موږ خو ورورولۍ نه ته راغلي اجمله وروره موږ خو خپل زړه د منې بدېږي ورورولۍ نه ته راغلي د ولي د زړه لاس واخله داسې یادولې داسې ماله څه به درته ووایم توبه 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 داسې وایه ولي ما پسې خبرې دا خو ما ډېر ښه هلک باله نن نه پس مې دوستي ورسره ختمه نر سړي داسې ښکاري آفرین آفرین بس موږ خو په تا باندې زړه موږ خو زړه نه درته وایو که نه موږ ستا په سر باندې ورسره نږدې لاس اچولی دا اجمل شاید و ده کې ونیولم دلته ورټوپ کړم زه لکه چې سړی وخوړو ستا په سر هو ښه موږ دننه لاړو ښه چای خو نه رامنې څښې که نه زه وای دا دی که نه موږ څومره درپسې ستړي سو کښېنه چای مای په بوتل سلام علیکم بوتل نه ورته راوړو دا خو په موږ ګران ده زه وروسته به یې ورته راوړو ولې څنګه یې ښې جوړې شکر د ولاد څنګه موږ خو نه تا پسې ستړي چې ته خو سړي نه پوښتنه وکړه زه خو غږېدی نه سم وولي ته یې وره د عقل نه خالي اوس به تا پوی کې په کیسه باندې دغه سړی ورشروع شه وره سړی پوی که پوی کړه پوی که چې ګوره ډوب به شي ولي ته څه خبره ده که نه ته یې په موږ ګران داسې مې لکه دا خوږ ورور بېشک شک کې سته بلکل نشته چې خدای وساتي د غیبت او امین خدای مې وساتي د شیطانته توبه 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 او خبره مې داسې کوه ورته ویې کړمه ورته ویې که که نه نو سړی وژغوره ته دا مدولات چې اوس ځان سره پیدا کړې دا به اوس منیم نه که نه دا به اوس منیم نه که نه نه ته منې
او مننه او منی به وروره په دې سره ګرمۍ کې ورپسې راغلي یو موږ څومره مزلونه درپسې کړي دي څومره مزلونه درپسې کړي دي دا مدولا نه ده مدولا ته وروره ګرځې مدولا دې اوس پیدا کړې ده داسې کار ته او دی روان و دغه ګوره شاهد ده دا که نه و چې په هغه لاره روان و سړی چغې راپسې ودرېږئ ودرېږئ څه شي دي وسړی وایي تاسې دلته کښېنه ما سره چې ما او دی ورسره کښېناستو مدولا سره وایي دا ولي نه ده ولي وایي دا خو ډېر کمعقل انسان ده توبه ډېرې بل رقم خبرې وکړې ورور وایي زه په ولې چې کوم زه خو خلک پیسې کې خورم او ګاډو کې خپلې چکرې ورسره وایم دا یې تا موټر ته غل ده دا که نه ده دا ستا جیب ته هم غل دی دا جیب ته دې غل ده ما ورته وایم دا څه وایې ده ونیولم کې نږدې پې ورټوپ کړي پې ورټوپ خو مې کړل ولې داسې مې په دې سړی په دې ګریوان کې راونیو ما ولي پسې به ته څنګه خبرې کوې خوله به د منې ماته کړم ما ولي د خبرو کولو سړی ده ملا خو دې مونږ په ما داسې ګران ده لکه ورور ما ولي پسې څنګه خبرې کوې نو د تا په سار مونږ ورسره لانجه وکړه نو دې نه بعد چې ګوره ته ځان کې عقل راوله مونږ خو یې تا پیدې دپاره وایو تا پیدې تا نه ماته یې ورکړې ګټه رسېږي نه اوس دا منیم نه اوس پې دا منیم نه موږ ستا په سر باندې غټه لانجه وکړه دا ماړه ما خلاص کړ داسې ستړی ستړی مې اوسه پورې مې ستا ضده نه ده او تا ته خو معلوم چې ما په شا 110 ته استیخېږي او که نه پرېښه وې 180 نه بس یو 180 نه مه وختو دا سړی شهید ده موږ نور خوله ونه خورې چوپ سړی مې ته غلی کړو او ویلې وایي ډېرې بد ما په خوله باندې نه راځي خبرې څه خو دې مونږ دا خبره ده که نه مونږ د خدای د شیطانته وساتي او خدای دې په غیبت کې نه راولي که نه مونږ خو یې تا پیدې لپاره وایو ولي که نه بس نن نه پته سړی پرېږده د سره نورو ملګرتیا ونه کړي دا خو دې ډېره ښه خبره ته وکړه عبدالله سره به زه ګورم زه خو کوم ټولې ښې خبرې شکه وروره مونږ خو یې تا لپاره وایو او داسې ځمه پوه شوې لږ کار هم دی مونږ نور خو تا باندې ما غاړې خلاصې کړي که نه ته خو په مونږ ګران یې که نه او داسې ځو څو غلط شو ما خو مونږ داسې مازغه را خراب کړي دي مدولا او مدولا ته خو ما سم مرګړې ګڼلې ته خو یې لستوڼې مار وختې ګورم به سره د شفیع الله او اجمل سره د خدای ښه وکړي ښه داسې خبرې کړم ماله دې ما خو دا زړه داسې را ډک ته که نه چېرته یو دوه وګوره سره خلاف یې کو سره په لانجه یې واچو سړی وایي ژوندی ګل وګوره او موټر وګوره په موټر کې لا وشکې دی ورته دا وګوره دې سره ګاډی ما سره زموږ د چینایي سایکل هم نشته چې موږ پرې وګرځېږو دا زړه خراب شي ما په زړه هغه کې موټر ته نه ده څه وایي ته هم خدای موټر ورکړی په موټر کې ګرځي ته اپوزې ته وګوره لکه ترافیک شپېلی د شیشې نه د باندې راوتی دی دلته ښه ته وګوره سپلمونه مې دوړې ورته وختو دوړې ده ته هم خدای موټر ورکړی ده زما د غوږونو هوا ده ډېر د تاو د لاسه مې د غوږونو نه ګیس ووته څه طریقه ورته برابره که د دې ګاډي نه خلاص که که نه دا په ګاډي نه خلاصول دې پسې به ورځو بېګا ته ښه ورځو که نه داسې مشورې درته ورکړم داسې مشورې چې زه ژوندی یم که نه بس غمونه یې مه کوه داسې یو مشورې به ورته ورکړو پوه شوې دا هر شي کاروبار نه بېل شي ته بېغمه کړم دی به په خپله به دا کاروبار پرېږدي داسې یو مشورې درته ورکړم هیله به مې بیا په زړه یخ کار کوو موږ خو کار کوو خود ښه کار کوو داسې څوک نه داسې چې ته نور څوک وګورو پوه شوې راځه نور څوک ته خو چوپل زوی نه ته نه یې خبر نه که نه ولې هغه به یورپ ته لاړ ده داسې یو پیسې رالګي داسې پیسې ورسو چې پلار سره څه کیسې ورته جوړې کړو پوه شوې دا زما او ستا نصیب ډېر خراب دی لالا ډېر په څه طریقه برابرول به غواړي پوه شوې هو بغیر د طریقې نه نه کېږي خلک موږ ته پیسې چې نه یې که نه او سیله وکوه څه کې څه دلته ځان ته بیا څپېړې نیسم ځانه ویښتو په سور کې نه مجلس ناسته راځه چې دې باندې دا سړګې سلام علیکم یارانو څنګه یې ښې جوړې په خیر قراري ستړي مه شئ څنګه یې ښې جوړې قراري کېنه وای په خیر څه غورې درابې دي ملامن دی کلاره قراري ده څنګه یې پیسه ده ته واسې پلایچي شي نه قدم شروع کړی و خبر نه غونچه ګل نه قلم چالو کړی غو زه اروپا ته تللی پوه شي داسې پیسې ګټي لکه خاوره آرام یې
آرام یې آرام یې کوي بالکل آرام یې دي که نه دي بالکل دي آرام یې کوي دي 80 روپۍ خو د خدای رمنې ګټي نه توبه 80 روپۍ خو د خدای رمنې ګټي نه لکه هغه چې ګټي 2 روپۍ پیسې 2 روپۍ روپۍ نه دغه کوي لرې که سړی ولا ځونډي ګل ډېر ښه موټر اخیستی و پرون ما هم لږ چکر پکې وویل نه موټر ده د 2 پیسو موټر نه دی موټر دی هسې زه تا خلم نو 10 دانې اوس ته واخلم ولا 15 شوالم نه موټر ده ویسته دی سړی پیسو ګاډی ولا کو موټر ده چې ټیخته ده ما په 8000 روپۍ پرون داسې موبایل واخیست ورته وګورم دا موبایل ده دا نه موبایل ده ایسته شه سړی ما نه دغه سره ښه موبایل 3 دانې کور کې را سره پرتې دي او زه یې راخلم نه پرون مې یو دانه د لارې کلنډر ته ورکړم زه خبرې پرې کوه دا موبایل دی ایسته شه سړی چې ټیخته موبایل دی تاسو مطلب څه ده هر سړي پسې بس غیبت هم چالو کړی هر چیز کې به تاسو کار یې سپا سپا الله ته وایي ښه ولا کیسه داسې ده که نه مونږ یو ډېر بدنیته مونږ چې چېرته یو څوک ووینو لږ مال پیسې ورسره وګوري ښه ملګري وګوري مونږ په زړه باندې اور بالي مونږ وایو دا مونږ سره ولې دغسې هر شی نشته مال دولت نشته او دوی سره یې مونږ پرې لورېږي نه اصل کې کیسه دغسې تاسو دومره بدنیت یې تاسو د به خدای مال او دولت څنګه درکړي که وایې دا تاسو نیولې دې پسې خو موږ سم وګرځېدو که نه